نو ښکار مار نشته لاسونه مې دی کار کوي ته ولې څوک خو به نه یې را روان هغه د یو څوک را روان دی ای دلته راسه ای دلته راسه ته یې واره ماره راسه څه شتی دلته مې سمندرچی دلته یو هلک ولاړ دی موږ وایي څوک دی نه دلته ورته ولاړ دی موږ وایي ابل چیر دی ابل را روان دی څه شتی هلته یو هلک موږ وایي څوک دی دا بس دی د زوی ته ولاړ شئ بس زه ورته وایم بس بیا به م نه وایي سمه ده ورسئ ځئ خپلې بازۍ وکړئ ځئ ته یې بیا رالې دلته راسه ته ما ولې روزانه هغه د ابل هم رالي اوس کلک بیا م وایه دلته راسه یو منټ ټلیفون کاټ کړه دا زما کښېنی رالې څه وایي بابو هغه هلک نن بیا وتلتی ورته بیا مې نه وایي نن یې بیا وولاست نو ابل چیرې دی هغه را روان و ښه بابو هغه هلک نن بیا ولاړې مچې وویشتو ښه نن یې بیا وولاست و ته یو منټ وایه زه نن ته یو طریقه درښایم ته یې راسئ دا ولاړ شئ راسه آصفه دا پورته کړه بابو دا نه پورته کېږي ته راستې یې پورته کړه ته دی څه بابو دا نه پورته کېږي ښه اوس یې په دواړو پورته کړئ ځئ پورته شوه اوس مې سر په خلاصولو څه ته رایې مې سر په خلاص پل بس سمه ده ورسئ ځئ دا خو همدغه دی ولاړ دی ما تاسې روزانه وایي راسه زه به نن اګزار کړم ته ورته بندي کړه نن دوی دواړه پر یوه ځای کې را روان دي دلته راسئ تېښتې بابا نن هغه هلک نه یې ویشتلی ولې ما ته نن نه ولاړ شولو دواړه په یوه ساله ولاړو دواړو مې وویشتئ زه د اولو ټکر څه دی دا خو ښه کار نه دی خو بهرحال په اتفاقو په ورورګلویو چې په یوه ځای سره ځئ په ګرځ بند مې څوک نشي وایي دښمن پر تی باندې حمله نشي کولی که چیرې تی په اتفاق یاست یا پر یوه ځای سره ګرځئ د دغه میسج صرف او صرف دغه مقصد و زما چې تی پر ورورګلویو په اتفاق سره ګرځئ بیا یو څوک هم ستې مخ له نشي راتلی یو څوک هم نشي ولی په اتفاق سره ګرځئ پر ورورګلوي سره ګرځئ پر یوه ځای سره ګرځئ ښه دی اوس ورسئ زه خپلې بازۍ کوئ